مارخور انرژي ډرینکس چې دی دا یو برانډ دی د پښتنو او سپیشلی د ټرایبل علاقې. نو ته یقینو معنا زه ډېر خوشحاله یم چې موږ خو د نورو ملکونو ډرینکس څکو او دا ډرینکس به انشاءالله خلیج ممالک کې پوره پاکستان کې دا خو به موږ د زړه د مینې نه پښتون قوم د سره مینه کو. نن نه پس به موږ دا عهد کو چې دا به موږ څکو بل څه به نه څکو. انشاءالله چې کوم پرومیس وکړي که نه هغه ډیلیوري کوي ټو د کے پي کې خلق ته. دا فرست پروډکټ وي ایز ا پښتون چې اول وی سټارټینګ میټ د کے پي کې نه وخوري دین ټو پاکستان دین ټو جی سی سی کنټري اینڈ یورپین کنټري. او دا پرومیس دی که نه چې دا یو د انټرنیشنل ورلډ وایډ یو برانډ جوړیږي. نن د مارخور انرژي ډرینک لانچینګ پروګرام بهترین پروګرام وشو. دا ته مختلف کسان راغلي وي او انشاءالله همیشه دا امید دی چې ان فیوچر دا په خالی پاکستان لیول نه په انټرنیشنل لیول انشاءالله دا یو برانډ وي چې کوم دله ته لکه د کے پي ویل یا د قبایل ولا یو کاس جوړ کړی دی راوستلی دی انشاءالله دا همیشه ریکګنیشن جوړیږي. السلام علیکم ټول نوال خو زه نبیل افریدي از زړه تل نه ډېر مراقي وایم. نبیل افریدي یو ډېر محنتي یو ډېر هارډ ورکینګ کس دی او هغې پریویس هسټري وګوره دا چې کم بلډینګ باندې موږ ولاړ یو که نه د هغه په یو کال کې ډېر شارټ ټایم کې دا پروجیکټ ډیلیور کړه. نو هغې نه به دی چې اوس کم ډرینک لانچینګ ریویل ده که نه د هغې باندې یو پراپر دو R&D کړې ده پراپر یو میډیکل پوینټ اف ویو سره هر لحاظ سره. نو زه څومره کې پي کې نوځوانان دي هغې ته دا وایي چې نبیل افریدي چې کم څرنګه دا سټارټ اخیستی دی او کم ځای ته خدای پاک ورسون نو چې محنت د پریشه ممکن نه دي چې څه کار کې پلانینګ باندې سټریټجي باندې نو هر شی پاسبل دي. اصل کې پاکستان انډسټري چې ته وکړې نو په دا کې د انرژي ډرینک ډېر زیات کمای دی. دلته کې ټول امپورټډ انرژي ډرینکس دي. ایسه چې داسې یو انرژي ډرینک نشته چې پاکستان پہچان وي. یو ښه ګیپ و مارکیټ کې انشاءالله مارخور چې څنګه د ټول پاکستان یو پہچان دی آلریډي نو انشاءالله موږ به دا انرژي ډرینک هم د ټول پاکستان یو پہچان جوړو او کوشش کوو چې امپورټډ و د نورو ملکونو د انرژي ډرینکس نه خلک راوباسو خپل د وطن خپل پاکستان کوم انرژي ډرینک دی دغه خلک یوسکوي. پرایس وایز که تاسو وګورئ هغه ډېر ایکسپنسیو دي صحیح شوه. زموږ والا به انشاءالله پرایس وایز هم ښه وي او کوالټي هیلث وایز به د هغو نه زموږ کوالټي ډېره ښه وي. نو دا هغه یونیک سیز دی زموږ په انرژي ډرینک کې انشاءالله چې کوم د نور نه مختلف وي.